بسم الله الرحمن الرحیم. لوړې زده کړې مه دروئ. بالخصوص ما توصیه هغو مندو او هغو پلرونو ته ده چې په خپل اولاد باندې شخصي زده کړې کوي یا په بورس باندې و بهرني هیوادونو ته استوي. که موقع درته برابرېدله بالکل یې واستوئ، ښه دی چې زده کړې وکړي. خو د زده کړو په بغل کې باید ستاسې یو شی هېر نه سي. دا د پلرونو او د مندو دا ذمهواري ده، د مور و پلار دا ذمهواري ده چې پر خپل اولاد باندې پوښتنه هم وکړي. فرضاً ستاسې اولادونه په هند کې درس وایي، په هند کې لیسانس 3 کاله دی، ماسټري 2 کاله ده. حساب پسې ونیسه، 4 وخت راغلی دی، 3 کاله چې پوره سول پوښتنه ځینې وکړه، یا د هر سیمسټر نتیجه ځینې واخل. دلته د هر سیمسټر چې تېر سو نتیجه اعلانېږي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده که چیرې تا ته معلومات نه کېږي، دقیق معلومات نه درکوي یا تا هغه نه کوي، ته کولی سې چې د ده یو ماسک کارډ د یوه سیمسټر نتیجه ځینې واخلي، په هغه کې ټول ادرس د پوهنتون دی، یو وړوکی ایمیل ورته وکړئ، خپل د اولاد پوښتنه ځینې وکړئ. که چیرې مور و پلار د اولاد پسې پوښتنه نه کوي نو دې ته بې غوره مور و پلار ویل کېږي. داسې مور و پلار چې هر څوک ولري، دا د افسوس ځای دی. ته دا فکر مه کوه چې زما اولادونه غټان دي نو اوس په هر څه پوهېږي. دا ستا ذمهواري ده، تر څو چې دوی مجرده دي، تر څو چې دوی درس وایي، زده کړې کوي، ته سپورټ یې، ستا تر هغه لاس لاندې دي، ته باید څه وکړې؟ د دوی پوښتنه وکړې. او پوښتنه کم عیب کار نه دی. دلته په هند کې خلک ډاکټراوې کوي، محصلین ډاکټراوې کوي، د مور و پلار تر کنټرول لاندې لیسانس و ماسټري کوي. 1,000 نشي ښورېدلی چې دغه دوی ځانونه مړه کړي، دوی د هاسټل څخه یې مور و پلار نه اړوي، نه یې اړولی شي. نو هدف مې دا دی چې دونه تر کنټرول لاندې دي. او موږ تاسې په دې باندې باید خوشحاله نه سو چې ولا زما اولادونه دي دا دې په خارج کې زده کړې کوي، نو دوی چې نور هر څه کول هغه دې کوي. د دوی نتیجې په کیسه کې نه وي، د دوی د صحت په کیسه کې نه وي، د دوی د مشکلاتو په کیسه کې نه وي، د دوی د هیڅ په کیسه کې نه وي. څه کیسه روانه ده، څه خبرې دي. موږ تاسې باید پوښتنه وکړو چې 3 کاله پوره سول هلکه راسه، ولې نه راځې؟ 2 کاله د ماسټري پوره سوله هلکه راسه، ولې نه راځې؟ که تر دې اضافه پوره کړله، که تر دې اضافه وخت تېر کړي، که تر دې اضافه وخت تېر کړي، ته په دې پوه سه چې دلته دوی په لب و لب باندې اخته دي. دلته دوی نه کامیابه سوي دي، چانسونه ښه تر بسه دي، وخت بې ځایه تېروي، هسې یې در وغواړه.